د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر او د نړۍ مخکښ لوبغاړی راشد خان وایي چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل له خوبونو هم پورته یا لویه خبره ده. هغه دا خبرې وروسته له هغې په یو ټویټ کې کړې دي چې پرون د آی پی ایل په یوه لوبه کې راشد خان، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز ولوبېدل. تېره ورځ دغه لوبه د ګجرات او کلکتې ترمنځ ترسره شوه چې رحمان الله ګربز پکې زبردست او چټکه توپوهنه ترسره کړه او یو اتیا منډې وکړې. په دغه لوبه کې بیا رحمان الله ګربز د نور احمد لکنوال لخوا اوټ شو چې کیچ یې هم راشد خان ونیو، یعنی افغان لوبغاړی د افغان لوبغاړو لخوا په آی پی ایل کې اوټ شو. له لوبې وروسته هرشا بوګلی په خپل یو ټویټ کې په دې اړه ولیکل چې څو کاله مخکې موږ داسې تصور هم نشو کولی، آیا دا په زړه پورې نه ده؟ راشد خان بیا د هرشا بوګلی دغه ټویټ ته لیکلي دي چې د افغانستان لوبغاړي په آی پی ایل کې لوبېدل د خوبونو نه هم لویه خبره ده او د هغه د ملاتړ څخه هم مننه کړې ده. په پرونۍ لوبه کې د رحمان الله ګربز ترڅنګ نور احمد لکنوال هم ښه ولوبېده چې 2 وکټ یې واخیستې، خو د راشد خان لپاره بیا ښه ورځ نه وه ځکه چې کومه وکټ یې وانخیسته او 450 منډې ورکړې.